دا ځل مې ډېره زیاته مینه د جلال آباد ښار له عیدګاه مسجد څخه در واخلئ. او ځوانانو خپل وطن ته راشئ او که خلک ډېر دي پرې ودان دي خپل کورونه. ډېر ده لپاره دا بل خبره ده چې مازدیګری د مازدیګر کې مطالعه بیخي بلا خوند کوي. په دې خاطر موږ مطالعې ته راغلي. پیزا کې م لږ انګور وخوړو بس انګور روان یو کور ته. څومره ښه خبره. وطن نیمه ډوډۍ ښه ده نه په پردي وطن کې غوښې پلونه. ځینې ځوانان د اوسنۍ وخت کې ټول په دې قاچاقي لارو باندې روان دي. څه وخت مخکې تاسو ګورئ ایران لاره کې ویډیوګان راغلي کس د تندې لاسه مړ شوی خپل مور ته مورجانې زه مړ کېږم اخري ساه مې ده. نو خپله ځواني مه خرابوئ، خپله ځواني مه بربادوئ، لاس په لاس شئ خپل وخت. دا دې خوښېږي؟ ښه دا چا درته اخیستی؟ بابا مې. بابا یې درته اخیستی؟ په څو روپۍ؟ نو دلته نثر ریزی او بیا نثر لولي بیا بلا خوند کوي په دې خاطر. د ملګرو کې د کوم یو ډېر لټ دی چې کله څنګه ووایو درته وایي چې دلته یم هلته یم؟ والا دا کاري صاحب شو څنګه وو نو ټول نه دي کې لټ هم دا ډېر پوه شي بیا وایي دلته یم او درغلم او دا بس دلته خوند م واغوستو د پارک نه او څوک یو شی کوي، څوک مطالعه کوي، څوک لغمان ډېر در باندې ګران دی که ننګرهار؟ ننګرهار در باندې ګران دی؟ ولې؟ بس نو ځکه چې موږ پیدا شوي یو همدلته یو. ښه تا ته هم پیسې درکوي؟ که موږ راځو داسې بعضې وخت د مازدیګر کې دا خپله یو انجوای ده، خوند ده دلته چې راځو. د ملګرو سره کله کله ګپ لګو چې دلته ځو مازدیګر کې راځو کار مار نه ورته وایو چې زه سکون ته. ریاضي هو ریاضي نو هغه مضمون دی چې اکثر افغانان نور د بابا لور یم دا وایي زه د بابا لور یم. جالبه ده. ښه او دا خو د چا لور د تقوا؟ یاره دواړه را باندې ګران دي او اولادونه دي، اولادونو کې فرق نه کېږي. نو بس دا مې مشره لور ده او هغه کشره ده. زموږ پلار و موږ چکر نه دی والی بیا هم تفریح نه ده کړې. همدغې په خاطر باندې مازدیګر کې راولم چکر ورکوم، تفریح ورکوم تر څو آینده کې د ناراحتۍ احساس ونکړي. انتخاب کړي دي باغ ته، سراج الامارات باغ ته، لوبغالي ته. دوی خپل انتخاب وایي، زه دوی انتخاب کې بیا زه روان یم. بس موږ د دوی مزدوران یو. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه ستړي مشه هیوادوالو، دا ځل مې ډېره زیاته مینه د جلال آباد ښار له عیدګاه مسجد څخه در واخلئ په دې هیله چې تاسو ټول رک روغ اوسېږئ. عیدګاه مسجد او پارک ډېر ښکلی طبیعت لري او ډېر ښکلی ځای دی. دلته ګڼ شمېر ځوانان او هیوادوال راځي تر څو هغه مازدیګری رنګین کړي. دلته څوک په مطالعې، څوک په روزګار او څوک له ملګرو سره په بنډارونو بوخت دي. د خپرونې کوربه محفوظ کاکړ یم او په کیمره کې راسره همت صاحب ملګرتیا کوي. راځئ پارک ته به ورشو، هلته به له قدرمنو هیوادوالو سره زړهخواله ولرو. راځئ له موږ سره پاتې شئ. لیدونکو تاسو له موږ سره لا هم پاتې یاست. عیدګاه مسجد ته راغلي یو، هغه ځای چې ګڼ شمېر هیوادوال دلته په البته تفریح بوخت دي. ځینې له ملګرو سره راغلي دي او له طبیعت څخه خوند اخلي او اکثره هیوادوال دلته مطالعې ته راغلي دي. دا چې طبیعت دی نو دلته مطالعه ښه کېدلی شي. هغه ماشرین چې دلته درسونه وایي نو مطالعې ته راځي او د دې ترڅنګ ګڼ شمېر ماشومان په خپلو لوبو لګیا دي او د دې ترڅنګ ځینې کورنۍ راغلي دي دلته د چکر لپاره. عیدګاه مسجد یو له ډېرو مشهورو څاحو څخه دی په ننګرهار کې او دلته نو طبیعت ځانګړې ښکلا لري. یو ځوان راسره ولاړ دی، دی د بایک په غاړه دی، نو حتما لوستی ځوان به وي او دلته به یا طبیعت یا مطالعې ته راغلی وي. سلامونه ورور. علیکم سلام. نومړي سر کې تاسو سلامونه، بیا تا د یوټیوب چینل ټولو لیدونکو سلامونه. په دې هیله چې ټول به ترک روغ یاستئ، د صحت او عافیت جامو کې پټ وئ. ډېره مننه، ښه اوسېږئ. نوم؟ عبدالقیوم تاند صاحب. طبیعت هم نن تاند دی؟ بالکل، هوا هم ډېر زبردست ده او مازدیګری ده. لومړی باید په دې راته وغږېږئ چې تاند دې ولې انتخاب کړ؟ ملګرو نظریاتو چې باید لږ زه هم دغسې تاند یم په دې خاطر لږ تخلص دې هم تاند ځه همداسې تاند اوسېږي خپلو هدفونو ته. دلته څه ته راغلی تاند صاحب؟
دا ځای داسې تفریح ده لپاره دا بل خبره ده چې مازدیګری د مازدیګر کې مطالعه بیخي بلا خوند کوي په دې خاطر موږ مطالعې ته راغلي او دا مطالعې لپاره سازګاره ځای ده ډېر ښه مطالعه کې څه ډېر لولې نثر برخه بیخي زیاته لولم نثر په نثر کې بیا ناول داستان څه لولې په نثر کې بیا ناولونه بیخي زیات لولم ناول بالخصوص هغه خپل مسلک مطالعه بیخي زیاته کوو ورته څنګ کې بیا ناول ډېر لولم مسلک دې څه دی بیا اقتصاد ډېر ښه دی دا چې نثر لولې دغه کوم طبیعت چې ته راسره ننداره کوې او دلته راغلی دا طبیعت په نثر پورې ډېر تړلی دی او که د نثر خبره وي که د نثر محتوا وي تر ډېره له همدې طبیعت څخه اخیستل کېږي نو دا چې دلته راغلی او نثر مطالعه کوي یا نثر لولې نو انځور دې په مخ کې دا دی تیار شته ښه خوند به درکوي بالخود هغه نثر به داسې جوړېږي وروره که چې عینهي جوړېږي ته هغه نثر سره لاړ شي خیال ترلاسه کړي لکه اوس لیکوال کوم زه یادونه کړې خیال بیا د عمل ته وزغلی تر څو هغه خیال نه ته ډېر ښه اخذ وکولی شي نو دلته نثر ځایمي او بیا نثر لولې بیا بلا خوند کوي په دې خاطر که شاعر یا د دې ترڅنګ نثر لیکونکی په نثر کې د پارک خبره راخلي او هلته د ګلابونو خبره راخلي او هغه د یو چا د مخ سره تشبیه کوي نو نیغ د سترګو ته دلته ګلاب درېږي او خپله یې لیدلی شي نو هغه صحنه داسې فکر کوي لکه دا اوس چې روانه ده که نه نو خوند څو چنده کېږي بالکل هغه که نثر کې د ګلاب یادونه کوي یا د مخ یادونه کوي نو ګلاب که دلته هم نه ګوري نو هغه نثر کې داسې کلمات برابر کړي یا ناول کې هغه داسې کلمات یې راخیستې وي لیکوال چې که دې ګلاب ته هم ونه ګوري هغه ګلاب خپله در یادېږي ذهن کې تصویر جوړولی سي هغه رسام بیا خپله رسامي کولی سي ذهني که تا مخکې د وري د ګلابونو وکړه کاروان صاحب وایي تږي ګلاب راته ویل نری باران خوږ دی خو ما دا نه منله ما ویل جانان خوږ دی ته دلته د دویمې مصرې پلوي کوې که د لومړۍ دواړو او بیا دواړو ځکه شدو باندې هغه غوړي واچوي بیا نعمت الله خان کېږي په دې خاطر نور علا نور او بالکل دواړه ته دی او دواړه ته لازمي دواړه ژوند دی مینه د ارزښت دی تشبیه ده نو ډېر مننه چې تاسو موږ تعقیبوئ او راسره یاستئ لا هم همدلته شتون لرو او ماشاءالله د دې ځوان خبرې ډېرې ښکلې او عالي دي او ډېر خوږ غږېږي او دغه د ادیبانو یو موضوع دا ده چې ډېر خلاص لري په الفاظو کې یا په خبرو کې که څنګه بالکل بیتونه یو داسې یو څه ووایه لیدونکو ته بیتونه دونه شوقي نه یم همت صاحب شاید هم ده لنډۍ یو څه ټپي به ووایه داسې ډیپلوما کې به وایي چې الله دې تا پچا مین کړي الله دې تا پچا مین کړي چې پتن روغې زړه دې پټ کوي دردونه واسطه که بل هم ووایه ها یو ټپه دې مرګي ته ډالۍ هغه بار اشارې کوي هغه ته ډالۍ وي چې خدای دې ترافیکي پیښه کې مړ کا خدای دې ترافیکي پیښه کې مړ کا زما په هر ارمان دې لوبې کړي دي وای څومره درد یو ژوند پرست سړی هم دومره ظالم کېږي هغه مرګي اشارې کوي په دې خاطر مرګي بار اشارې کوي چې ماته ټپه ډالۍ کې مغه ټپه ډېره مننه تان صاحب مننه تان صاحب کور ودان ژوندی او صحابه لیدونکو ته پیغام لیدونکو دا پیغام ده چې ژوند بیخي لنډ او تنګ ده دوره د ژوند ده په خوښۍ ارامۍ او سوکالۍ تېره کړي یو بل ته مینه ورکړي او مینه باندې ژوند وکړئ مننه کوم ژوند غواړو کور آباد لیدونکو موږ مخکې ځو تاسو خپرونه سره تعقیبوئ تاسو زموږ لیدونکي یاست او لا هم په عیدګاه مسجد کې دلته قرار لرو تاسو دغه د ملګري سره نندارې کوئ یا هیوادوال ناستې ځینې له طبیعت څخه خوند اخلي او ځینې په لوبو لګیا دي له ملګرو سره راغلي او ځینې بیا دلته ځانګړې مطالعه کوي ځانګړې مطالعه ځکه ورته وایم چې دلته طبیعت دی له طبیعت سره خبرې هم کوي او مطالعه هم کوي دا بیا ځانګړې وي یو ورور مې څنګه ولاړ دی د سره به خبرې وکړو سلامونه ورور وعلیکم سلام ښه جوړي صحت دې ښه دی بله خیر مننه نوم مبارک محب الله تخلص احمدزی صاحب ډېر ښه احمدزی صاحب دلته چکر ته راغلی بالکل چکر ته راغلم د یارانو سره ملګرو سره ښه د کوم ځای د شینوارو یې په شینوارو کې احمدزی ښه یعنې په کوم احمدزی خو اوسېږي په شینوارو کې اوسېږم په روحان مینه کې او اوس په کوم احمدزی کې شینوار یې د شینوار یم ښه احمدزی دې ولې تخلص راغلی زما د نیکه نوم
او زما پلار ځان باندې احمد زیخ او زما ځان باندې احمد زیخ. احمد جان هم زموږ د همدې افغانستان ډېر معزز او ډېر قدرمن قوم دی. شینواري خو پرته له شکه چې منلي دي. شینواري حمزه بابا درلوده. شینوارو ډېر درانده خلک درلودل او ډېر معزز قوم دی. دا راته وایي چې دلته څه درته جالب دي په دې پارک کې؟ ولا بس دلته خوند مو واغوستو د پارک نه او څوک یو شی کوي، څوک مطالعه کوي، څوک گیم کوي، بس خپل سات تېروي. تا پکې څه وکړل؟ ما چې نه کړه خو په دې یخ فضا کې م لږ انګور وخوړه د بس انګور روان کورته. او څومره ښه خبره. اکثره هیوادوال چې دلته راځي نو اولویت نوشابو ته ورکوي، مګر دا خلک چې راغلي دي د وطن حاصلات انګور فکر کوم دا به اوس له کندهار څخه راځي، د کندهار انګور به وي. خپل وطني تولیدات، خپل وطني میوه غیر اخیستې او په دې طبیعت کې خوړلې ځانګړی خوند به یې درلوده. ډېر خوند یې درلوده که نه؟ کیلو مو څو واخیسته؟ کیلو 40 روپۍ. ماشاءالله ارزانه هم دي. ارزانه دي، د افغانستان هم دي. یوه کیلو 2-3 نفرو ته کېږي که نه؟ 2-3 نفرانو او یوه انرژي هم په 40 روپۍ ده که نه؟ 40 روپۍ انرژي. ته څه فکر کوې له انرژي څخه انګور ښه نه دي؟ ډېر ښه دي انرژي څخه انګور. پیدا یې ده؟ پیدا یې ډېره. درس یې لوستی؟ درس مې لوستی. تر څویم صنفه؟ اتمه پورې. محصل یې؟ محصل د مکتب. د مکتب. لا هم درس وایې که نه؟ هو وایم خو اوس خو فعل محال چوټیانې دي. ښه رښتیا ننګرهار کې خو دلته د ګرمي چوټیانې به وي. ګرمۍ چوټیانې دي 3 میاشتې. ښه رخصتي موږ ورته وایو یا په اصطلاح باندې چوټیانې تاسو ورته وایاست که نه؟ دا ځینې ورته رخصتي وایي، ځینې ورته چوټیانې وایي. نو بس د خلکو ځانګړی په اصطلاح باندې هغه د ویلو طرز وي که نه؟ په هر حال دلته نو تر څو بجو به یې ملګرو سره؟ دلته به داسې وي چې یوه هغه به م کېږي ګنټه شاوخوا. یوه ګنټه؟ یو ساعت؟ یو ساعت. بیا به ځې خپل ځای ته؟ زما خپل ځای ته. ډېر ښه. اوس مطالعه کوې که نه په دې چوټیانو کې؟ بس لږه کوم. ښه د رخصتیانو او رخصتیانو کې څه ډېر مطالعه کوې؟ انګلیش ډېر دې خوښېږي؟ ډېر مې خوښېږي. 6 میاشتې مې کورس هم ورسره ویلی دی او بس لا اوس همدغه ته راغلي یو. بس خپل ساعت تېرولو اوس روان یو خپل کور ته. غواړې په آینده کې څه ولولې؟ زه خو انګلیش ته ډېره دغه ده. انګلیسي ادبیات ویلې مې دي انشاءالله ځان به ډاکټر جوړوم. ښه ما لکه اوس وایې چې انګلیسي ادبیات وایم. ډاکټر ځینې ورته ډاکټر وایي. موږ ته ډېره جالبه ټولنه ده خو اصلا ډاکټر دی که نه؟ رنسپو ډاکټر یا رنسپو ونه خو نه پوهېږم. ډاکټر رنسپو ورته کره پښتو کې وایي. په هر حال ځه نو له دې طبیعت څخه خوند واخله. لنډی شعر پیغام څه لري؟ یاره څه خو نشته. هېڅ شی؟ یو پیغام ورکړه لیدونکو ته. څه به وکړو؟ داسې یو برابر پیغام چې یا درس ولولئ یا مثلا بې ځایه وګرځئ. بس په ژوند کې خو چې درس وي خو ښه انسان به ورنه جوړ شي. یعنې همداسې خو چې څوک دغه شي بس داسې هغې خبره خوشاله ټکې وي. ډېره مننه. کور آباد. له همدې ورور څخه ډېره زیاته مننه چې خبرې راسره وکړې. د وطن د بډاینې لپاره یا د وطن د پرمختګ لپاره یوازینۍ حل لاره چې ده تعلیم دی. مخکې زه لا هم په همدې ښکلې طبیعت قرار لرو. له موږ سره پاتې شئ. لیدونکو بیا هم په خیر راغلاست. لا هم په عیدګاه مسجد قرار لرو او دا تاسو ما سره هیوادوال ننداره کوئ. څوک په لوبو اخته دي او څوک مطالعې ته اخته دي او ځینې بیا له ملګرو سره راغلي همدلته چکر ته. یو ماشوم را سره ولاړ دی، د سره به خبرې وکړو او ماشاءالله ډېر د ځیرک ماشوم راته ښکاري. سړی مه شي؟ خیر اوسې. څنګه یې وروره؟ ښه یم شکر. لیدونکو ته ځان ور معرفي کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم امرالله دی، د پلار نوم احسان الله دی او د لغمان اوسېدونکی یم. اوس مهال په چلمتره کې اوسېږم. ښه امرالله جانه تخلص دي؟ سخیزاده. ښه سخیزاده. درس وایې؟ هو. څویم صنف کې؟ اووم صنف ته لاړم. اووم صنف ته؟ هو. څویم نمره؟ اول. ماشاءالله اول نمره. اووم صنف ته لاړې؟ هو. څو ملګري یاستئ مکتب کې صنف کې؟ شاوخوا 15 شپږ دېرش. شپږ دېرش په خپل صنف کې؟ هو. ماشاءالله ډېر ښه دی. درسونه دې څنګه روان دي؟ بس شکر دی روان دي. بس رخصتیانو کې هغه کوو. ښه څه ډېر خوښوې په مکتب کې کوم مضمون؟ ریاضي. ریاضي؟ هو.
یاسین هغه مضمون دی چې اکثر افغانان نور سره لګیږي دومره سخته ده دومره چې انتهایی زیات ډېرې ترخې تجربې لري موږ چې به هم کله مکتب کې ودرېږي استاد چې به راغی فکر وکړي لکه اسرائیل چې به راغی دومره به راته سخته وه خو دې بیا له ریاضي سره جوړه ده بل کوم مضمون ډېر خوښېږي بل مې پښتو پښتو هو غواړې په آینده کې څه ولولې یعنی آینده مې چې دا پوهنتون کې ډاکټر ډاکټر چې طب هو ډاکټر که ډاکټر ډاکټر ډېر ښه ډاکټر ته په کره پښتو کې څه وایي ولا نه پوهېږم رنسپو 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 ډاکټر ته وایي نو فکر کوم رنسپو به ښه وي که نه هو ښه ډېر ښه لغمان کې اوسېږي که دلته ننګرهار کې اوس مهال ننګرهار کې ننګرهار کې اوسېږي هو. درسونه هم همدلته وایه هو لغمان ته هم کله کله ځي هو ځونو ښه لغمان ډېر در باندې ګران دی که ننګرهار 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 در باندې ګران دی هو ولې بس نو ځکه چې موږ پیدا شوي هم دلته یو ښه چاپېریال دې چاپېریال سره بلد شوی ښه ډېر ښه دی دلته چا سره راغلی دې ځای ته د ملګرو سره مې راغلی ملګرو سره هو هر وخت راځې که کله کله یو جمعه بله جمعه د نورو ورځو کې راځم یوه جمعه او بله جمعه او کله کله نورو ورځو کې هم هو. راځې مازدیګري به راځې هو ګرمي ډېره زیاته نه ده دلته ګرمي خو زیاته ده نو ښه ډېر ښه څه به ووایې لیدونکو ته شعر ټپه لنډۍ غزل څه شی لنډۍ ته لنډۍ ووایه په وطن بسم الله الرحمن الرحیم لنډۍ په وطن نیمه ډوډۍ ښه ده نه په پردي وطن کې غوښې پلونه او ځوانانو خپل وطن ته راشئ او که خلک ډېر دي پرې ودان دي خپل کورونه همدومره و هو لیدونکو ته به څه پیغام ورکړې پیغام یې دا دی چې وطن ته کار وکړئ د مور او پلار احترام وکړئ او ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې درس ووایي او ډېر عالي پیغام دی ډېره مننه خیر سمن کور آباد له دې ماشوم نه مننه او دا به انشاءالله یوه ښکلې او زبردست آینده ولري لا هم همدلته یو او مخکې ځو راسره پاتې شئ ستړي مه شئ هېوادوالو دلته مې په یو دوه ګلالۍ ماشومانو د دې تر څنګ په یو هېوادوال سترګې ورخوږې شوې تاسې راځئ له دوی سره کینو خبرې وکړو سلامونه استاد ښه یې صحت دې ښه دی خیرت دی مننه خیر یې طبیعت دې ښه دی څنګه حالات دي الحمدلله خیر او خیرت دی څنګه دي ماشومان ښه دی والا بس دلته راشه تقوا راشه دی تقوا ماشاءالله څومره ښه نوم دی تقوا ستړې مه شې خیمه څنګه یې خیم ښه یې دا څه شی دی تقوا بال بال ده په دې بال څه شی دی لوبې پې څه دې خوښېږي په لوبو کې دا دا دې خوښېږي ښه دا چا درته اخیستی بابا مې بابا یې درته اخیستی په څو روپۍ لزګون لسګون ښه تا ته هم پیسې درکوي ښه لزګون راواغېستو بېلته مې ټکوا ته مې واغېست تا هم په لسګونو واخیسته تا نوم څه شی دی زه د بابا د بابا لور یم دا وایي زه د بابا لور یم جالبه ده ښه او دا خو د چا لور ده تقوا بابا ده د بابا لور دي ده دواړه د بابا لورګانې یاست دا در باندې ګرانه ده که بابا ته دا دا هم بابا هم ماشاءالله آفرین تقوا ته څنګه یې خیمه بابا یې در باندې ګران دی که دا بابا بابا در باندې ګران دی ولې خور دی نه ده ګرانه بابا سره به اوس خبرې وکړو تقوا ته به هم راوګرځو څنګه یې الحمدلله ربي نوم مبارک نوم مې جاوید امین دی جاوید امین بالکل امین صاحب څنګه یې الحمدلله شکر دی خیر ښه دې خو ویل چې بابا را باندې ګران دی په تا په دې دواړو کې کومه یوه ګران یاره دواړه را باندې ګران دي او اولادونه دي اولادونو کې فرق نه کیږي نو بس دا مې مشره لور ده هغه کشره ده بالکل ډېر ښه دا به فکر کوم تر اوسه د ښوونځي عمر هم نه وي پوره کړی یاره نه دی پوره کړی خو انشاءالله دغه راتلونکي سمبوله کې مې زړه دی چې دا مکتب کې واچوم مکتب ته د خیر دلته همیش راولې کله کله بس راولم مې وظیفې نه چې مازدیګر کې راشم بس دوی تیار منتظر یي زنګ راووایي باور کوئ موږ چکر ته بوځئ عیدګاه ته
نو بس به راولم عیدګاه ته چکر ته مازدیګر راولم کله کله ډېر ښه. بس هغه د خپل پلارتوب مسؤلیت ادا کوه، راولی چکر ورکوه، ماشومان دي او دلته ذهن هم لږ پراخیږي او ذهن هم ورسره غوړېږي. بالکل. او بس ماشومان دي خامخا موږ خپله ولاکه دغه صحنه لیدلي په خپلو سترګو او پلار هم تقریبا داسې ووایه چې موږ صحیح نه دی لیدلی، نو هغه د پلار یادونه نه لرو په زړه کې. نو د همغه د خاطره دوی نه پرېږدو چې داسې یو احساس وکړي چې سبا ووایي چې ولا زموږ پلار و موږ چکر نه دی والی یا هم تفریح نه ده کړې. د همدغې په خاطر باندې مازدیګر کې راولم، چکر ورکوم، تفریح ورکوم، تر څو آینده کې د ناراحتۍ احساس ونه کړي. ډېر ښه. ده راته ووایه چې نور دې څوک راوستي، نور اولادونه که نه دواړه؟ دوی دواړه مې راوستي دي، دوی دواړه مې راوستي، همدا کفایت کوي. همدا کفایت. همدلته نږدې اوسېږئ؟ هو همدلته اوسېږو موږ، دوی روخان مینه کې اوسېږو. ماشاءالله. څه مصروفیت لري؟ زه خپله یوناما سره ټرینر یم او د هغه نه غیر ټریننګونه چې نه بیا د صرافۍ کې د منیګرام او د ریا څانګه ده راسره. بس سهار 9 بجې ورځو، مازدیګر 4 نیمې رخصتېږو. یوازې همدا عیدګاه مسجد ورته انتخاب کړی که نور ځایګو کې هم چکر ورکوي؟ ځایونو ته دوی خپله انتخاب کړي دي، باغ ته، سراج الامارات باغ ته، لوبغالي ته، دوی خپل انتخاب وي. زه دوی انتخاب کې بیا زه روان یم، بس موږ د دوی مزدوران یو. پلان د شپې دوی نیولی؟ پلان دوی نیولی، بس دوی چې کله امر وکړي موږ مخکې یو، دوی راپسې او موږ خو د دوی مزدوران یو. پلار چې اولاد ته مینه ورکوي باید ډېر څه وکړي. اولاد داسې احساس ونه لري که د طبیعت اړوند وي، که د مکتب، که د درسونو اړوند وي، څه چې په زړه یې باید هغه ور ځواب شي که نه. بل د ماشوم د جرأت لپاره تر ټولو اهمه مسله دا ده چې کله ماشوم چې څه پوښتي باید ځواب شي، ورته غوسه نه شي انسان که نه. بالکل. زه دوی سره بیخي یعنې په کور کې د دوی غوندې چلند کوم، څنګه چې دوی ماشومان همدغسې رویه زه دوی سره کوم، د کامیابۍ چانسونه ورکوم. که چېرته لوبه هم کوو دوی په ځان کامیاب راولم چې دوی داسې فکر وکړي چې ما وګټله. دوی زیاتره وخت ما ته وایي بابا تا نه مې وګټله لوبه. دوی ته داسې یو چانسونه ورکوم ژوند کې چې تر څو زړور راشي او آینده کې بیخي باجرته اوسي. تقوا بابا دې څه وایي؟ سبا ته کوم ځای ته ځې؟ بیا دلته راځې؟ بل ځای د انتخاب کړی چکر ته؟ کوم ځای ته بیا ځئ؟ بل چکر ته. کوم ځای ته بل چکر ته؟ همدغه ته نور راځو. بل ځای ته ځئ؟ ښه. دا هم در سره بیا یې که نه؟ دا هم بیا یې؟ ښه. بابا سره دې وظیفې ته ځې؟ نه. ولې؟ نه ځم ورسره. ولې نه ځې؟ دا راته پکارېږي، زه سمه ده. درته پکارېږي؟ بابا خو دې وایي زه نه ورته پکارېږم. زه سمه نه ده. دا توپ ما ته راکوې؟ آیا ته لږ دې خوا راشه، نږدې شه دې خوا. ولې؟ څه شته؟ دا وایي نه راځم، غوسه ده، نه پوهېږم ولې. توپ در کوم راځې بیا؟ دا داسې ګیلمونه ده، دا ولاکه راولې. ښه. توپ دې ته ورکوه، ولې دا خفه کړې؟ نه ورکوم. ولې؟ ورکوم یا جنګ مو کړی؟ جنګ مو کړی دواړو؟ څه وایي؟ هغه ماشومه ده، له خبرو ښکاري، مداخلې ډېرې کوي. ښه. څه وایې هېوادوالو ته؟ نورو ماشومانو ته څه وایې؟ تمځي. څنګه؟ تمځي. ورته یې ځئ؟ دغو ماشومانو ته وایې که هغو ته؟ دیو ته وایې؟ ډېره مننه. ډېر جالبه غږېږي. تقوا خیر اوسې ولا بس دې همدغسې د ده نه هغه ډېره ماشاءالله تکړه ده. دا څه نومېږي؟ طهوره نومېږي. طهوره. او د ده نه ډېره تکړه ده، خو نه پوهېږم چې څنګه نن غلې ده، تاثیر لاندې راغلی او که څنګه. که نه هغه نه موږ هم کور کې خبرې نه شو کولی. باور وکړه ما ورته غوږ نیسي چې کور ته کله راشم وایي قیصه درته کوم، نور کیسې شروع کړي. نو نن نه پوهېږم چې څنګه نه پوهېږم دې ورسره څه جنجال کړی که څه؟ جنجال حتما کړی ورسره. بس هغه دې ورته هم سکریم واخیستل، ته خپل سکریم هغه ته ورکوې، دا واخله ستا ما ته راکړه. بس دې خپل ختم کړی و، نو بس په هماغې دې ته غوسه ده اوسه. ډېره مننه. بس ښه پلار شي ورته او ښه روزنه ورکړي. په وروستیو کې لیدونکو ته بس لیدونکو ته مې دغه پیغام دی چې په خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړئ، د تعلیم زمینه سازي ورته وکړئ او په خپلو بچیانو باندې ډېر زیات پام وکړئ. په نن سبا که چیرې سړی په خپلو اولادونو باندې پام ونه کړي، هغوی د قسم مشکلاتو سره مخ کېږي، نشهیي توکي او همداسې نور غلط اعمال ترسره کوي او بیا سبا د پلار د سرخوږي او د سردردۍ سبب ګرځي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. کور آباد له همدې ګلالیو ماشومانو څخه هم مخکې زموږ سره پاتې شئ.
بیا هم سړي مشئ او دلته شتون لرو عیدګاه مسجد کې او ګڼ شمېر ځوانان دا د بوخت دي څوک خوراک کوي څوک څښاک کوي او څوک له ملګرو سره غلي بانډارونه کوي هلته څو ملګري ناست دي دغو سره به کښېنو یو څه کیسې به وکړو او چې دوی په څه غوره کې دي سلامونه سلامونه نیکې هیلې احترامات وروره بخیر خیر راغلاست تاسو ټول ته هرکلی وایي ستړي مه شئ ستاسو په نمایندګۍ به زه د سره خبرې وکړم څنګه یې وروره شکر الحمدلله د الله احسانات دي ژوند روان ده کښېنه تاسو خپله ښه یاستئ وخت په خیر تېرېږي په خیر راغلی یاستئ ژوندی اوسئ نوم مبارک دی نوم مې امید ده امید بلکل امید جانه څنګه یې والله شکر ورو د الله احسانات دي نو ملګري دي او دا مې ټول ملګري دي لکه کورونه دي نو په حساب کې ظالمانو تاسو هم خبر وئ چې راورسېدم شی خلاص دی مشکل نشته نور به راوړو تاسو خبره نشته دی خوند هم نه کوي یو ساعت کې به تیارېږي نه ناس خبره نشته ډایرکټ یې راوړي مشکل نشته خلک دلته ګرځي دا راته چې خرچه چا کړې وه والله خرچه ما کړې وه چا کړې وه دا خو صحیح سړی په لاس راغی او د ده اخلاق ما ته خوند راکړه ډېر ښه غږي خرچه دې کړې ده ځکه او تاسو خپله ښه یاستئ ځکه انسان چې ښه باید ښه ورسره وغږېدل شي ډېره مننه ژوندی اوسئ ډېر ښکلی ځای دی او څومره خوندور طبیعت نن داسې ډېره زیاته ګرمي هم نه ده او په اصطلاح شمال چلیږي او تاسو دلته راغلي یاستئ څه احساس لرئ یا منم دی والله ډېر هوا خو ډېره ښه ده په دې ټایم کې موږ راځو داسې بعضې وخت د مازدیګر کې دا خپله یو انجوای ده خوند ده دلته چې راځو د ملګرو سره کله کله ګپ لګو چې دلته ځو مازدیګر کې راځو کار مار نه ورته وایو چې زه سکون ته دلته چې ډېر ښه ارامه ځای دلته چې کښېنې په قراره زړه دې په ارامه وي هوا هم ښه وي فضا هم ښه ده پاکه ده نو محیط هم ښه ده ښه خوند کوي د ملګرو څه بوخت یاست څه کارونه کوئ والله ملګري خو فعلا دا خپله نرس ده هملته شفاخانه کې بوغ د قاري صاحب د خپله قاریتوب لري زه خپله دوکان لرم د پردو او زما پردو دوکان لري ټول مصروفیت لرئ او شکر الحمدلله ساعت مو تېر دی الحمدلله ډېر ښه دی نو نن مو د چکر لپاره ځانګړې کړې وه و نن مازدیګر راووتو مال چکر ووهو که نه دا ډېر چې سړی دغه هم شي بوخت کېږي دې کارونه کې بس سوزګار هلکان ته هم زنګ وال مال راځئ دې بیا کې به کېنو بنډار وکړو ګپ شپ به ولګو ستاسو به هم ساعت تېر شي زموږ به هم ساعت تېر شي دوی دې هم له کاره بېکاره کړه دا ټول ځکه زنګ مې ورته وویل ارې بېکاره مال به چې بېکاره سئ راځئ نو د ملګرو کې د کوم یو ډېر لټ دی چې کله څنګ ور ووایو درته وایي چې دلته یم هلته یم والا دا قاري صاحب څنګه وو نو ټلیفون نه دی کوي او لټ هم دا ډېر پوه شي بیا وایي دلته یم او درغلم او راوځم او د کور نه دا کوم هغه کوم په دې کې ډېر ټایم هم لګي او وخت نیسي ډېر او تکړه کوم ملګری دی تکړه دا ملګری ډېر تکړه دا دی او دا بیا ورور ده خبره ورور ده خو دا بیا لږ لټ ده هغه لږ لټ ده دی بیا څنګه دی دی ښه ده دا ملګری دا بوکسر ده قهرمان ده ماشاءالله ده سره مو وغږېږو دا ماشوم دلته راغی راس دلته کښېنله راشه هلته راوتښتېد اوس کیني نه او کیني نه بس راغی ماشومان دي او دا ټول راځي بس ګوري نو ماشومان دي اوانان دي ښه اصلا د همدې ننګرهار یې او همدې ننګرهار د همدې ښار همدې ښار یې او د همدې ښار دلته خوشحاله یم او شکر الحمدلله ښه خوشحاله یو په الله نه راضي یو ژوند روان ده الله جل جلاله څخه راضي یاست او الحمدلله هر مازدیګر راځئ که کله کله نه کله کله راځو ډېری وخت داسې نه راځو دوه درې ورځې بعد یو ورځ راځو داسې مازدیګر کې د روزګار ترڅنګ تفریح د انسان تر ټولو مهمه اړتیا ده بیخي ضرور ده د انسان لپاره بل ستاسو داسې روزګار دی چې په هغه کې ذهن ډېر مصروفه وي باید لږ څه ذهن ته وخت ورکړئ او ځکه همدې خاطر رالو که نه دا ذهن چې دی شین ځای ته چې لاړ شي ارامه ځای لکه سکون غوندې دا ذهن هم خپل هم فعالیت کې ارامتیا اخلي دا چې په دې کارونو کې بوخت دا ذهن هم د سړی ستړی کېږي بدن هم ستړی کېږي دا خپله د ملګرو سره کښېناسته پاسته دا خپله خوشحالي زړه یو خوشحالي ده دا ذهن هم خفه یې چې ملګرو سره نه او ذهن خو خفه یې خود نو بې ملګرو ژوند نه کېږي که نه همداسې دی ملګري خو ملګري دي بس ته دې په دوی آباد او دوی دې په تا آباد وي امین امین تل الله دې موږ خوشحال لري تل تاسو ټول ژوندی اوسئ بنډارونه مو همداسې تازه اوسه شعر میر ټپه مربا لنډۍ څه شی لري د ننګرهار خو ډېره زرخیزه خاوره ده مړه اوس ونه وایه چې نه دي را سره نه داسې خاص نشته دی خو بیا دا نیم دا شعر میر به راته خو دومره ته ووایه او شعر ووایه وایي څه ښکلی مازدیګری دی نور زما نه دی پردی دی دا جنۍ سم روغ لیونی دی یا مې د زړه سره زغی دی یا کوم بل څه وخت مازدیګره دی څوک دې ونه ویني کلی خبره دی څوک دې ونه ویني په دې شکمنه مبلۍ مه ودرېږه
او تاسې څه بیتونه اوس مې ذهن نه لاړه پسې د صاحب شاه صابر صاحب مازدیګر ته ډېر زیات بیتونه لیکل کېږي په شعر کې او په نثر کې هم ډېر ستایل کېږي او دلته ګلابونه دي ژوند دی مینه ده امن دی خلک دی روزګار دی نو خوند کوي پیغام ورکړي لیدونکو ته ولا خاص پیغام نه لرو خو مګر دومره یو چې دی ځینې ځوانان دي اوسنی وخت کې ټول په دې قاچاقي لارو باندې روان دي څه وخت مخکې تاسو ګورئ ایران لاره کې ویډیوګان راغلي کس د تندې لاسه مړ شوی خپل مور دی مورجانې زه مړ کېږم آخري ساه مې ده نو خپله ځواني مه خرابوئ خپله ځواني مه بربادوئ لاس په لاس شئ خپل وطن آباد کړئ همدلته خو دا وایي چې څوک وایي ځینې وایي چې تعلیم باندې چینی کېږي ته خپله هڅه وکړې انشاءالله الله به دې یو ځای ته رسوي نو د قاچاقي لارو نه د تګ نه چینی جوړېږي همدلته خپل وطن کې لاس په لاس شئ وطن به آباد شي انشاءالله له تا مننه تاسو نه هم چاله ژوندی اوسې ته څنګه یې ماشومه ښه یم ښه یې لږ دې خوا راسې څو خبرې را سره وکړه ته راشه دې خوا دا خبرې نه کوي همدومره یې وویلی چې ښه یم څنګه یې وروره شکر دی الحمدلله طبیعت دې ښه دی خیر سه مننه ورزشکار یې او ډېر غلی ناست یې بس څنګه خیر او ښه ورزش کوې نو او ورزش ساعت یې تېر دی الحمدلله وطن کې بس ښه نو شکر باید وباسو ښه شکر په هر حال زه شکر چې وطن کې خوشحاله یو ساعت یې تېر بس همدغه شکر دی څوک مو خو دې نه یو وهلي اراده لرې نه نه زه صحیح دی چې مقصد ښه وي پیغام ورکړه لیدونکو ته بس پیغام مې همدغه دی چې بس ټول د ښه ښاد او آباد اوسي ډېر مننه مننه تاسو کور آباد لیدونکو مخ ته ځو له موږ سره پاتې شئ او لا هم خپرونه جریان لري سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې